سلامونه دوستانو دا د الحسن اپلیکیشن باره کې پوښتنې زیاتې پوښتل کیږي ویل زما الحسن ګرې یا خړ دی نو دا به څنګه شین یا ګرین ته اړو نورې مختلفې پوښتنې دي د الحسن په باره کې اوس یو دلته وایم نو ویډیو اوږدیږي همدې په خاطر کوم څوک چې الحسن کې مشکل لري او یا مشکل نه لري نو تاسو واړو لپاره د دې ویډیو لیدل ضروری دي نو هیله لرم چې تر پای پورې مې ملتیا وکړئ د هر څه نه مخکې به د الحسن اپلیکیشن کالر کوډینګ سیستم درته وښایم کوم رنګونه چې د دې اپلیکیشن دي دغه درې رنګ لري شین خړ او سور تقریبا کوم څوک چې الحسن یې استعمالي هغو واړو ته دغه معلومات شته د الحسن اپلیکیشن شین یا ګرین ساتلو لپاره باید تاسو واکسین مکمل کړي وي او پی سی آر یا د پوزیټیو باید کړی وي کلم چې ټیسټ رزلټ راشي هغه نه پس تاسو الحسن تر 16 ورځې پورې شین یا ګرین وي کم چې خاص کرنن سبا وخت کې په ابوظبي کې اکثر ځایونو ته دا شین نهان په الحسن کې ضروری دی کم چې ګرین پاس ورته ویل کیږي کچې تاسو الحسن کې دا ګرین پاس نه اجازه نه درکوي کیږي چې ځینې مهمو ځایونو ته داخل شي خو دغه ګرین پاس په هغه صورت کې درکوي کیږي چې کله تا واکسین مکمل کړی وي کم څوک چې واکسینونه مستثنا دي دوی د نږدې هیلث کیر سنټر ته ورشي تر څو هلته ورته د ایگزیبشن سرټیفیکیټ ورکړي او د الحسن به په اتوماتیک ډول شین یا ګرین ته واوړي دلته مهمه مسله د څه ده د ګرې یا د خړ رنګ دی زیاترو ملګرو سره د مسله ده چې زموږ الحسن خو نه شین کیږي اخر څه وجه کیدی شي ګورئ دوستانو کم چا چې الحسن خړ یا ګرې دی د څو علتونه کیدی شي اول علت دا دی چې تاسو به واکسین نه وي مکمل کړي دویم علت دا دی چې تاسو خو به واکسین کړي مطلب 2 ډوزه واکسین تا مکمل کړي دي خو اوس تا شپږ میاشتې وخت پورې شوی دی د باندې لازمه ده چې دریم بوسټر ډوز واکسین هم وکړي کله چې دریم ډوز واکسین مکمل کړي هغه نه پس به د الحسن بیرته ګرین شي بل علت دا کیدی شي چې کم پی سی آر ټیسټ چې کړی دی هغه باندې وخت تیر شوی دی مطلب دا چې 16 ورځې وخت پورې شوی دی نو بیا به هم ستا الحسن ګریا خړ وي ستاسو الحسن په هغه وخت کې هم خړ رنګ ته اوښتی شي کله چې تاسو کم داسې چا سره کانټیکټ وکړئ یا نږدېوالی پیدا کړئ چې هغه کس د کرونا مریض وي یا یې نتیجه مثبته وي نو په هغه وخت کې به هم ستا الحسن ګرې یا خړ ته واوړي نو دې ته مو چې خیال وي نور هم کیدی شي خو دا مهم علتونه دي چې ما درته بیان کړل پاتې شول سور رنګ مطلب ریډ کالر نو دا تاسو واړو ته کته ده چې هغه چاته سور نښانه راځي چې نتیجه یې مثبته راشي د الحسن اپلیکیشن باره کې یو بله ویډیو هم درته جوړوم ولې چې دغه ویډیو به اوږده شي نو همدې په خاطر بله ویډیو کې به واړه ستاسو هغه سوالونه جواب کړم نو ویډیو هم دومره وه زه درنه په همدې ځای اجازه غواړم او تاسو هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د خدای په امان